اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله دائمة بدوام ملك الله. یو روښتنه کوي ورکی کول څونه ګناه لري بغیر شرط. څوک شرط نه وایي، شرط نه کیږدي، د ساتیري دپاره ورکی کوي. محترمه، انسان الله جل جلاله د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. بیا چې په قرآن عظیم شان کې بار بار الله جلاله موږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. الله جلاله ای مؤمنانو زما ذکر کوئ. او په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ذکر فضیلت موږ ته بیانوي. د هر ذکر سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، استغفار، الله اکبر. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر کوي خپل امت ته په ډیر ذکر. نو محترمه، ساتیری په ورکو یا په ګین فوټبال یا بل شي باندې ساتیری دا عبث دی، حرام دی. کل عبث حرام. زموږ د فقه حنفي شریعت متواره د نظر په حدیث کې راځي چې هر عبث حرام دی، یعنی هر هغه کار چې په هغه کې د دین د دنیا د آخرت ګټه او فایده نه وي. مثلا هغه لکه ورکي یو پالتو بیا وخت اسیماجي وخت ضایع کول دی، په دې کې بل هیڅ منفعت او فایده او ګټه نشته. نو دا رقم کار باندې ځان مشغوله کول چې په هغه کې هیڅ منفعت او فایده او ګټه نه وي، لکه ورکي یا فوټبال یا ګین. ظاهرا خود وایي ساتیری دی، انون سبا په اصطلاح وایي ټیم پاس کوو، خو ثواب یې نسته، عذاب کې هر څونه و. پر مسلمان همیشه عبادت لازم دی. ذکر د الله جل جلاله یو داسې عبادت دی چې هر وخت کېدلی شي. یعنی ذکر او دس نه غواړي، مسجد نه غواړي، کار و بیکاري نه غواړي. که څوک په یو کار مشغوله وي، هر رقم باید مسلمان د الله په ذکر مشغوله وي. نو دا ټول عبث کارونه دي. دا په حرمت کې راځي چې شرط پر راسي، مثلا په شرط سره ورکي یو بل ساتیری، بیا خو ډیر حرام دی، ډیره لوی ګناه ده. خو بغیر شرط هم افضل بهتره تقوا چې څوک د ورکو او د بل ساتیري څخه ځان وساتي. وما علینا الا البلاغ المبین.